ها نه کلاس زموږ سره چې دی کنه هغه صرف او صرف دا دی چې یاره کم کتابونه جوړیږي کنه نو کتابونو کې تا بچ ته کتابونه لیدلې علمی هغه کې بشرا کتاب ته چې دی بشرا کپنے والا زنګ دشتي کنه هغه رنگین غونډه کې او خولي غونډه کې چې خوش کې بارډري بکیومي او ورسره بکی مطلب دا ردی سدا مطلب دسی خپل ډیزاینینګ د ګلونو ډیزاینینګونه بکیومي دغه ډیزاینینګونه نه دي دا بسنګ کی او دا به موږ په ام اس ورډ کې څنګه کوو کار د ماستر پیج والا کار د کوم چې په ان پیج کې کړی دی ماستر پیج ما دا کړه پوره ډیټیل سره اق کار په دیږي کې اوس په زړه کومه او په ان پیج کې نو په دې ام اس ورډ کې به تا کوم صحیح ده نو بسم الله کوم درته کم سامان چې استعمالي کې به ته په واتس اپ درسین کوم هغه سامان به ته ځان کمپیوټر ته واړې او بیا به ځان استعمالي لاول دی پیج ته وګوري دا پیج شته کنه د کتاب خپل یو پیج سایزي اقا سایز چې تا کله او پیجندو کنه نو دی پیج له اقا سایز ورکې دا چې کوم سایز دی د دې ځای نه تیر شي کنه په دې ځای کې تو ګوري د دې سایز اوس په دې ټیم کې لیټر دی هم له لیټر نه دی وګار مونږ له خپل سایز پکار دی ناغي ته زو مور پیپر سایز دی یاره مور پیپر سایز صحیح پورا ټکی ویل شي خی کنه دې زی دوه وکشه دا ویټ ته دا هایټ ته هایټ دنګوالی ته وي ویټ پلنوالی ته وي ویټ کې وستا سره 8.5 ته او دلته کې سره 11 دی نو پدې کې ګوره دا پلنوالی چې دی کنه دا به تاسو نه راخلی دا به تکي کم اس کم 5 کا او دا 5 دي چې تاسو ګوره پدې کې پریویو خی ښه صحیح شو 5 ماډل کم کو چی به کم صحیح ده او دلته نه دا 11 دا به 8 کما ګوره خپل وړو کې پاڼه راغ شو کنه دا زما خپل سیز دی خو د کتاب اوریجنل سیز دیږي سټاپ کیږي ها اوس دا پاڼه چې ما راخ کړ کنه د دې سیز اوریجنل سیز دی زما د طبيعت او دې ځکه بچرته تا د کلیک نخ کاری نه او دې لمه سیسور کو چې ویټ ته او 8 هایټ دا وش بس پدې پاڼه کې بزوس یو کار کوم سکار پکوم دې له بجټ ډیزاینینګ ور کوم کار بزوړي خو آیډیا بنوي پیج کلر تلاړم په دې ځای کې مور کلر واچو مور کلر کې می دلته کې کسٹم تلاړم په کسٹم کې می دې ځای کې ځان سو کړو خپل کلر دې ځای نه جوړ کو دي سي دای نه داسي دا کلر می راوستو پیکه غونډه کې نه کله چې کوم استعمالوم دا لاندې نه ریډ گرین بلو کته زما د ویډیو نه دا کلرونه دغه نه دي نمبرې ریډ ته 240 واچې گرین ته 232 واچې بلو ته 198 واچې دا کلر به خود جوړ شي درته ها پدې پويږي دا مې اوکے کو کلر څه شو دیتا ورکړې شو اوس په دې ته بارډر لګوم څه لګوم خو دا بارډر نه مخکې بده ته زه یو بل شی لګوم چې هغه ته ویل کېږي سټایل پکچر مې وو پکچر چې کله زر اخلم کنه نو دا یو غلطی در د سی په نظر راولم چې ته پوه شي غلطی بګیتا تر شنو پوه شي بوک بارډر سټایل دا مې چې کلیک کو تصویر راغی کنه دین نه خوځيږي نو کوم ځای ته بزو صحیح شو فارمیټ ته بزو ریپ ټیکست ته بزو پر ریپ ټیکست کې به ان فرنٹ اف ټیکست وو صحیح ده دا چې زوس خوځوم دا نه خوځیدو خیال دی نو ما دا کم ځای نو کو ریپ ټیکست کې می ان فرنٹ اف ټیکست نو دی وسګي کې خوځيږي اوس دا کم کار چې ما کو غنا زم دا کار دي شیدا دی ببل پاڼه باندې اتوماتیک راشي لکه اوس ما ګور انسرټ رانم دا کار نه کوي نه زوس دلته کې به دی پاڼه کې کلیک کم غنا نو دا شی به کولو شي کم چې بلینک پیج دی ښا دا اپشن څه شو کولو شو دا اوس کلیک کې خدا پاڼه نه مطلب دا دینه دا تصویر راوړو د دیتا خو دې ځکه کاپی نشو صحیح شو مالو به کار دی چې دا تصویر نه دا څنګه دلته کې دی دا دی هو به په بل پیج باندې همي دا غي د پاره چې کم کار دی اوس توقع ده لاړ بشي دې ځکه کې ودا هیډر فوټر د مخ کې نه ځان ته سکه کولاو کې نو دې ځکه دراشه هیډر په هیډر کې لاندې سره ایډیټ هیډر دا به وایي کولاو شو کنه اوس پلاټ شي پکچر دی نه په دې ډیزاینینګ کې پکچر یا انسرټ کې پکچر انسرټ دې کې پکچر یا په ډیزاینینګ کې پکچر ځوانه یو شی دی ها اقا تصویر براوړو چې کم تاسو ځان راوړو ان فرنٹ اف ټیکست دا خبرو به لازمیه ساتيخه ان فرنٹ اف ټیکست ته بدل شو اوس دا د دې ځګنه سکیږي تاویږي یعنی تاویږي په مخه
صحیح ده دا اوس ما راغوستو څه مې کو دې ځای کې مې داسې بره ویوړو نو فالتو ځایونه ترې بره پاتې شو فالتو ځایونه بره پاتې شو د دې نه به څه وکړو کاپي به ولو کنټرول سی کنټرول وي ښکته مې راوستو او په دې ځای کې مې دلته کې داسې کېښودو او دا ګلونه نه دي دا مې څه وکړو د دې دا ګلونه مې بره کومه مطلب دا سر ښکته دی که نه نو دې مې چې ښکته راوستو نو دا سر بالکل ښکته لاړ که نه نو دا زه څه کوم الټه کوم نو دې ته ویلی کېږي زموږ سره روټیشن کې فلپ ورټیکلی فلپ هوریزنټلی نو فلپ ورټیکلی او هوریزنټلی دا به څه کې دا به ووهې نو دی به څه شي الټه به شي اوس په دې ایرو کې باندې لږ بره کوې بره شو وشو که نه دا یو شو دې نه بس په دې کې بارډر راوړم بارډر نو حقه طریقه ده للته بلا شي انسرټ پکچر به وهي تیار بارډر زما سره د سره پروت دی مې ډبل کلیک کو بارډر هم راغی د دې طریقه کاروم دقه دی چې ان فرنٹ اف ټیکسټ به لازمن زی نو دا هر څه بیا برابرۍ بیا به څه وکړي دا بارډر به ځانه داسې راغټ کړي څه شو غټ پیږي بیا به د دې ځای کې داسې دا ونیسئ دې سر ته به داسې راورسي صحیح ده راغی که نه او بیا به دلته کې لاړ شي الاین ته او سینټر یو سینټر الاین میډل دا میډل به وي دا به داسې بره بره هم په سینټر شي بارډر هم راغی تصویران هم راوړو و دې ځای کې ته لاړ شه سلیکشن پین به ووهې په دې کې به دا یو پکچر نه دی دې ته به نوم ولیکې داسې به کلیک کړي ډبل که نه دې ته به ولیکې بارډر سو دلته اوس لاندې چې کلیک کې دا به زموږ سره څه شي فلاورز که نه نو فلوورز بس داسې به داسې فلوور اصل کې دغه ته خو ما زه شارټ کټ ولیکل ښه صحیح ده شارټ کټ مې ولیکل چې موږ ته پته لګي اوس وکې ده دا مې کلیک کو ښکته کومه چې شو شي دا مې کلیک کو دا اوس دې ځای کې ته ګورئ بره مې کړو نه خیال دې لږ پناه و که نه دا مې کلیک کو دلته اوس ګورئ ښکته مې کو ښکاره شو که نه صحیح شو دا سره پاڼه شو خو دا کم کار چې ما وکړو دا ما په څه کې وکړو په هیډر کې په څه کې او فوټر کې اوس زه مې لږ زوم مې کوو په زومینګ کې اوس دلته کې څه لګوم د کم کتاب نوم چې ته لیکل غواړې کم کتاب اوس دا کم کتاب دی ته خو پته نشته که نه نو لاړ به چې څه به وکړې انسرټ کې به څه وکړې یو ټیکسټ باکس یا ریکټینګل هر شی چې دی که نه دې نه به ځان یو شکل ډرا کړي ما دې نه ډرا کړو څو راوند ریکټینګل داسې نه صحیح شو دې له به زه کلر ورکوم خو لول به دې نه آوټلاین څه کم ختم به کړم دې له به زه دغه کلر چې کم ما جوړ کړی دی نه هم دا کلر به ورکوم خو په دې کې به لږ ټوټې خوست کې توروالی راولم ګور ورته ښه یعنې صحیح شو په دې کې به زه اوس څه کوم د کتاب نوم به لیکم چې دا کتاب د څه دی د هغې د نوم د لیکلو دپاره به زه څه کوم لاړ به شم ټیکسټ باکس ته ټیکسټ باکس به راواخلم په دې کې به یې داسې بهر به لږ ځان ته ډرا کړم او لاړ به شم هوم ته په هوم کې به زه دا رایټ ټو لیفټ او لیفټ ټو رایټ د اردو لیکلو طرف ته به زه ور واړوم اردو ته به خپل کمپیوټر لینګویج ور واړوم او ولیکم څوک ما نوم ولیکم کتاب عوامل النحو صحیح ده دا یو کتاب نوم ما ولیکو دا مې څه کو بولډ مې کو دې له مې د عربی فارمیټ چې کوم سټایل دی هغه مې ول ورکو بولډ به دې ختم کړم ښه بولډ چې کېنو بیا ډېر زیات لږ بد ښکاري او لږ به یې څه کړم راغټ پې کړم د دې نه به زه اوس څه وکړم چې دلته یې زه اکدم کړم نو هر څه پناه کوي که نه نو د دې ټیکسټ باکس نه فارمیټ ته لاړ شم او دې نه به د هر څه څه کړم ختم به کړم بارډر یې ماډر هر څه به څه شي ختم به شي او لږ ټوټې به یې بره کړو او په منځ به یې کړو ښه دا لیکل هم دې ځای کې نه په سینټر کې چې دا د ښه باقاعده پته ولګي دې لیکلو له اوس ته کلر ورکړي دلته کې ول سپین کلر ورکړي نه ښکاري بل شان کلر ورکړي وګوره داسې د دې لیکلو او د دې شاده کلر کې لږ ډېر میچنګ راغی نه صحیح شو دا څه شو زموږ سره د کتاب هغه نوم شو لاندې اوس راکوزي کوم دې ځای کې دی نه په دې ځای کې به زه څه وکړم دلته به زه یو وړوکې شانتې ګول دایره چاپېره کړم او شپ په سره نیسو ښه چې بالکل صحیح ګولي او دا اوس ما ډېر غټ کو اوس په لږ وړوکی کړم د ورکوټه کېدو نه پس په څه وکړم اوس په دې کې چې دي که نه په دې کې به اوس هغه کلر استعمالو کوم چې ما دغه استعمال کړی ټول به یو شان کې چې ښکلی ښکاري ښه او دې ځای کې ته راغلم په دې ځای کې مې کلر دی که نه کلر ته به دا اوس ما یو پیر جوړ کړو که نه دا مې وکړو آوټلاین له لکه کلر ورکې ورکوله که ستا خپله خوښه ده لږ وله ورکړه تور او لاړ به شي دې ځای کې نه به بالکل څه کې نری کې بیا بد نه لګي په دې کې به اوس پیج نمبر لیکم نو ټیکسټ باکس پر راخلم دقه یې نه نو دا به نه راخلم لاړ به شم ډاري کې دا تیار پروت دی که نه دې نه به څه وکړو کنټرول دا به کلیک کړو داسې
کنټرول سی کنټرول وی کاپی به واخلو سیده به ښکته راوړو دا دې دپاره چې اسانتیا ده ښه اوس په زه دې نه بیا هر څه کټ کوم او بوډ کوم او فونټ بوله چینج کوم نو د هغې نه خبره ده تیار راخله خبره ختم پیج نمبر ته به لاړ شم پیج نمبر کې به کرنٹ پوزیشن وهم کرنٹ پوزیشن کې به دا پلین نمبر وهم ایک راغی که نه صحیح شو په دې ځای کې به اوس څه وکړم کوشش په دا کې که نه چې دا بالکل څه کې په سینټر کې دي صحیح او لاړ به شي دلته به څه کې بولډ به کې صحیح شو دا ټوټل د پاڼې کار زموږ څه شو کمپلیټ شو و چې ته هیډر بند کړي ډیزاینینګ ته لاړ شي کلوز هیډر دا هر څه به څه شي دا به هایډ شي هایډ نو هایډ چې ته ته کوم ښکاري که نه دا یې کلر مطلب صحیح نه ښکاري که نه دا به یاد ساتي چې کله کنټرول پی ووایي نو دا به صحیح زموږ سره دا به زموږ سره راښکاري شي یعنې صحیح شو دا جدا شی دی پرنټ چې پرنټ کېږي که نه دا به یې ښکاري اوس دا شی نه دا اوس لیکلو هغه کرسر دی نه دا به تو څه وکړي پوه شوې اوس په دې ځای کې ګوره دا کرسر دی دغه ځای نه لیکل کېږي نو چې لیکل موږ سټارټ دې ځای ته به رارسي که نه صحیح شو نو په دې ځای کې اسانه طریقه دا ده چې انټر به وهي انټر نه ښکته شو که نه او لاړ به شي دې ځای کې نه به څه وکړي دا به دې کې به ګوتې نه خو دا به ووایي دا څه شو اردو طریقې ته کنورټ شو که نه اوس په لاندې چې ته څومره ځې که نه نو د هغې مناسب چې ستا سره څومره لیکلي د هغې ځای پورې به دې ځانه څه کېږي روان دی صحیح ده اوس زه ځمه لیکل لاخلم چې مطلب دا کتاب جوړ شي که نه دا خو د کتاب هغه پاڼه ده کتاب کې لیکل نو لیکلو دپاره زه اوس تاله څه کوم اوس دغه لیکل دي ته څه کوم کنټرول وي پیسټ وي دا لیکل مې ډېر زیات غټ دي دا 28 دي نه دا به زه څه کوم لږ کم سایز مې ولا وړوکی کو ښه نو اوس په داسې شي پیجونه به مو واړه کړي مکمل نو اوس ګورئ بس لږ بولډ مې هم کړو داسې بسې د دغه دپاره کوم دې ځای کې دا لیکل لږ ښکته کول غواړي او لږ بره شي که نه ټول بره شي نو ګورئ دا ټوټل څه شو کتاب شکل شو مکمل صحیح ده په هر یو پیج باندې خپل نمبر هم راغی صفحې نمبر چې ته م وایو ښه 15 پاڼې په خپله مونږ څه کاپي پیسټ وکړو راغلو له بعضه کم ډیزاینینګ نه دا شو لاړ به شي دا به ځان سره سیو کې پیدا دا ده چې بیا که سبا ورځې به کې ګوتې چې ته وایي نو والی به شي محفوظ به وي نو دې له به څه ورکړو نیو بک سټایل صحیح ده دا مې سیو کړو دې نه بس که چاته لیږي نو بیا هغې ته څه وایي پی ډي ایف فایل ته به لاړ شي سیو ایز به ووهي په سیو ایز کې بیا څه وکړي لاندې به لاړ شي پی ډي ایف یعنې پی ډي ایف به ووهي دغه کتاب چې دی که نه دا به ډیسکټاپ باندې کوم ښه دا به سیو کړم نو سیو کې به دا پی ډي ایف کې سیو شي که زه تا درلیږم نو ته به اینې بیا ته به ښکاري صحیح دی ګورو ته اصل شکل به د دې دی چې کله ته چاله راوباسي دی به داسې ښکاري ګورو ته یعنې دا د کتاب شکل شو ښه इधर रंगीन किताब पेज स्टाइल हुई सही था।